دا د لوګر په مرکز پل عالم کې د فلسطین مظلوم ولس په ملاتړ جوړ شوی پرجوشه لاریون دی او زرګونه لوګریانو پکې ګډون کړی دی. دوی د فلسطین پر غزې ښار د اسرائیلو روانې بمبارۍ او بریدونو وژنه او وحشیانه وبلل. مرګ پر اسرائیل او مرګ په امریکا شعارونه یې ورکول او د فلسطین بیرغ یې د ښار پر واټونو ګرځاوه. مسجد اقصی زموږ ده، مسجد اقصی زموږ ده، څوک یې راڅخه نشي ګرځولی. امریکا ته مو دا پیغام ده لکه څنګه مو چې په افغانستان کې ستا غرور مات کړ. په ژبه یعنې رسنیز جهاد تر نړیوال پورې د فلسطینیانو د مظلومیت غږ رسول، د غربي دسیسو افشا کول چې د اسرائیلو تر شا ولاړ دی او د بیت المقدس په موضوع کې دوه ګونی چلند کوي. د لوګر ولایت اوسیدونکو همداراز له فلسطینیانو ملاتړ اعلان کړ. پر ټولو اسلامي نړۍ د فلسطین د مؤمن ولس د ملاتړ غږ وکړ او ژمنه یې وکړه چې د سر او مال په بیه به د فلسطینیانو ملاتړ او حق غوښتلو ته تر پایه دوام ورکړي او د اسرائیلو بیرغ ته یې ور واچاوه. موږ دا وایو خپلو فلسطینیانو مسلمانانو ورونو ته چې د افغانستان خلک که چیرې کې یو وارې داسې حالات خدای پاک راوستل، انشاءالله تاسو به د دې ظالمانو د ظلم نه، د دې غاصبانو د غصب نه به خلاصوي. پیام ما این است مؤمنان برادران یکدیگر هستند، برادرانی که در فلسطین هستند قبله ما یکی است، برادر ما هستند، از خون ما هستند، خالق ما یکی است، دین ما یکی است، رسول ما یکی است. راه حل بسیار ساده است، جهاد در راه خدا. د یادونې وړ ده چې له تیرو 2 اونیو راپدې خوا د فلسطین پر غزې ښار د اسرائیلو د بېرحمانه بمباریو او بریدونو په پایله کې زرګونه فلسطینیان مړه او ټپیان دي.